د ماتې وعدې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د ماتې وعدې لنډې کیسې وروستی او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د کیسې وروستی برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکوال سمیع الله ایوبي. او په همدې شپه لیلا هم د خپل پټ راز یوه پاڼه راواخیسته. هغه راز چې هغې له عادل څخه هم پټ ساتلی و. له هغې ورځې وروسته عادل او لیلا یو ځل بیا یو بل ته نږدې شول. خو لیلا په زړه کې یوه خبره پټه ساتلې وه. هغه خبره چې هره شپه به یې خوب ترې تختولی و. هغه پوهېده چې که عادل یې حقیقت پیدا کړي شاید هغه مینه چې په ډیر درد بیرته راژوندی شوې وه بیا مړه شي. یوه شپه عادل لیلا ته زنګ وواهه. لیلا ویده یې؟ هغې ورته وویل نه. عادل ورته وویل ولې؟ لیلا څو شېبې غلې شوه ځکه چې زړه مې نه پرېږدي. عادل مسکی شو. زه هم همدا ستونزه لرم. لیلا په کمزوري غږ وویل عادله که یوه ورځ زه له تا لرې شوم ته به څه کوې؟ عادل وخندل. دا ځل به د کور ته درپسې درشم. لیلا سترګې پټې کړې. یوه اوښکې پر مخ راښکته شوه. که بیا مې هم دروازه درته خلاصه نه کړه؟ عادل ورته ویل تر هغې به درته انتظار وکړم چې دروازه دې خلاصه شي. لیلا خپله ژړا پټه کړه. او که زه هېڅکله دروازه خلاصه نه کړم؟ عادل په جدي غږ وویل نو د دروازې مخې ته به ناست یم. لیلا نوره ونه توانېده. هغې په ژړا وویل عادله ولې دومره ښه یې؟ عادل ورته ویل ځکه چې ته مې بیا پیدا کړې. لیلا غوښتل ورته ووایي زه ښایي بیا ستا نه شم، خو خبرې په ستوني کې بندې شوې. سبا سهار لیلا له خوبه راویښه شوه. د هغې د بالښت تر څنګ یو کوچنی لیک پروت و. عادل پرې لیکلي و لیلا نن مې غوښتل تا ته ووایم چې زه بیا په تا باور کول غواړم. زه پوهیږم چې زموږ تیر وخت ډیر دردناک و، خو غواړم راتلونکی مو داسې وي چې کله یادوو د تیر وخت لپاره ونه ژاړو. زه غواړم یوه ورځ ته زما د کور مخې ته راشي، نه د پخوانۍ لیلا په توګه بلکې د هغې ښځې په توګه چې زه یې له زړه ورسره مینه لرم. زه غواړم دا ځل زموږ کیسه پای ته ونه رسیږي. لیلا لیک په سینه پورې کلک ونیوه، خو د هغې اوښکې بیا روانې شوې. هغې ورو وویل کاش زه هم دومره ډاډه وی عادله. ماښام لیلا د ښار له یوه کوچني درملتون څخه راووتله. په لاس کې یوه کڅوړه وه. هغه درمل یې واخیستل چې له ډېرې مودې راهیسې یې پټ کارول. د هغې روغتیا بیا خرابه شوې وه. ډاکټر ورته څو ورځې مخکې ویلي وو چې باید ډېر احتیاط وکړي، خو هغې عادل ته هیڅ نه ویلي. هغې نه غوښتل چې د دوی د نوې مینې په پایل کې د ناروغۍ سیوری راشي. په لاره کې ناڅاپه سر ورباندې وګرځېده. هغې دیوال باندې لاس ونیوه. څو شېبې وروسته یې ځان بیرته برابر کړ. ځان سره یې وویل نه زه باید قوي واوسم. خو د هغې سترګې له اوښکو ډکې شوې. ما دومره ناوخته عادل بیرته پیدا کړ. خدایه مه یې بیا رانه اخله. همغه شپه عادل د هغې کور ته ورغی. لیلا دروازه خلاصه کړه. عادل چې د هغې څېره ولیده ویې ویل ولې دومره ستړې ښکارې؟ لیلا ورته وویل هسې. عادل د هغې لاس ونیوه. د هغې لاس یخ و. عادل ورته ویل ته راته دروغ وایې؟ لیلا مسکی شوه. نه یوازې لږه ستړې یم. عادل د هغې سترګو ته وکتل. که کوم درد لرې راته ویې وایه. لیلا زړه کې وویل زما تر ټولو لوی درد دا دی چې زه له تا سره مې مینه بیرته پیدا کړې، خو نه پوهېږم څومره وخت به در سره یم. خو په خوله یې وویل زه ښه یم. عادل د تلو پر مهال لیلا ته وویل لیلا. هغه لږ ورنږدې شو. زه غواړم سبا یوه خبره در سره شریکه کړم. لیلا ورته ویل کومه؟ عادل ورته وویل غواړم له خپلې مور سره ستا د بیا واده خبره وکړم. لیلا لکه چې د زړه ضربان یې ودرېږي. واده؟ عادل مسکی شو. ورته ویې ویل هو. د لیلا سترګې له اوښکو ډکې شوې. عادل فکر وکړ چې هغه خوشحاله شوه، خو لیلا خپل مخ واړوه. ورته ویې ویل سبا به خبرې وکړو. عادل لاړو. دروازه چې وتړل شوه لیلا د هغې تر شا پر ځمکه کېناسته او په داسې ژړا شوه چې د اوږدې مودې ټول پټ دردونه یې له سترګو راووتل. هغې د عادل لیک راواخیست. له ځان سره یې وویل ته غواړې له ما سره واده وکړې؟ اوښکې پر لیک تویې شوې. خو که ته پوه شې چې زه ولې دا درمل اخلم شاید بیا به همغه عادل شي چې 3 کاله مخکې له ما لرې شوی وي.
هغې له میز څخه یوه دوسیه راوویسته. په لومړۍ پاڼه کې ډاکټر راپور و. لیلا په ژړا هغه راپورته کړ. د هغې د سترګو مخې ته یوازې د عادل څیره وه. هغې په ټیټ غږ وویل زه نه غواړم هغه بیا یوازې پرېږدم. بیا یې سر پر میز کېښود او ویې ویل زه نه غواړم هغه زما د ناروغۍ له امله هم ټول عمر په درد کې وي. همغه شپه یې یوه پرېکړه وکړه. هغې عادل ته یو اوږد لیک ولیکه. په پای کې ولیکل عادله که سبا ما له تا څخه لرې کېدل ولیدل دا مه ګڼه چې زه بیا در سره مینه نه لرم. شاید د ژوند تر ټولو لویه مینه همدا وي چې انسان د خپل محبوب د خوشحالۍ لپاره له هغه څخه هم لرې شي. لیلا لیک پوښ کې بند کړ خو د لیږلو پر ځای د المارۍ په یوه پټه برخه کې کېښوده. هغې نه غوښتل چې عادل لا اوس پوه شي. بل سهار عادل د خپلې مور مخې ته ناست و. هغه په خوښۍ وویل مور ما خپله پرېکړه کړې. مور یې مسکی شوه. لیلا عادل سر وخوځاوه. هو. مور یې د هغه پر سر لاس کېښود. الله دې دا ځل خوشحاله کړه. عادل له جیبه د لیلا عکس راواخیسته. مور زه غواړم سبا د هغې کور ته لاړ شو. خو همغه شېبه د عادل موبایل ته زنګ راغی. د لیلا د کور له خوا و. عادل زنګ پورته کړ. له بلې خوا د یوې ژړغونې ښځې غږ راغی. عادله زر راشه. د عادل زړه ولړزېده. ولې څه شوي؟ ښځې په ژړا وویل لیلا بېهوشه شوې ده. عادل له چوکۍ پورته شو. د هغه له لاسه د لیلا عکس پر ځمکه وغورځېده. هغه یوازې دومره وویل یا الله دا ځل یې مه رانه اخله او په منډه له کوره ووته. عادل چې روغتون ته ورسېده د لیلا د خونې مخې ته یې د هغې کورنۍ ولیدله. زړه یې په تیزۍ درزېده. هغه د خونې پر لور منډه کړه. لیلا څنګه ده؟ د لیلا مور په ژړا وویل اوس یې سترګې خلاصې کړي دي. عادل د کوټې دروازه خلاصه کړه. لیلا پر کټ پرته وه. رنګ یې سپینو او سترګې یې نیمې پټې وې. عادل ورنږدې شو. لیلا هغې ورو سترګې خلاصې کړې. عادل چې ولیده په کمزوري غږ یې وویل ته راغلې؟ عادل د هغې لاس ونیوه. لیلا په سترګو کې اوښکې راټولې کړې. بخښنه غواړم. عادل د هغې لاس ښکل کړ. زه نور نه غواړم ستا د لاسه یوه ورځ هم له لاسه ورکړم. لیلا د زړه له درده سترګې پټې کړې. هغه پوهېده چې عادل اوس په بشپړ ډول بیرته پرې باوري شوی دی. خو د هغې په زړه کې یو بل حقیقت هم و. هغه حقیقت چې عادل پرې نه پوهېده. څو ورځې وروسته لیلا له روغتونه کور ته راغله. عادل هره ورځ به یې پوښتنه کوله. کله به یې درمل ورته راوړل. کله به یې د کور مخې ته د هغې لپاره ګلان کېښودل. یوه ورځ یې ورته وویل لیلا ما له خپلې مور سره خبرې کړې دي. لیلا مسکی شوه. څه دې ورته وویل؟ عادل ورته وویل زه غواړم له تا سره واده وکړم. لیلا څو شېبې غلې پاتې شوه. بیا په سترګو کې اوښکې راغلې. عادله ته لا هم پر ما باور لرې؟ عادل بې له ځنډه وویل تر پخوا ډېر. لیلا سر ټیټ کړ. زه به هڅه وکړم چې بیا د زړه مات نه کړم. عادل مسکی شو. دا ځل به موږ دواړه خپل راتلونکی په خپله جوړوو. د واده د تیاریو خبرې پیل شوې. د لیلا کور له خوښیو ډک شو. د هغې مور به د جامو په اړه خبرې کولې. خپلوان به راتلل او د واده لپاره به یې مشورې ورکولې. عادل هم هره ورځ د واده لپاره یو نوی کار کاوه. هغه په زړه کې داسې احساس کاوه لکه له 3 کلونو وروسته چې ژوند بیا ورته مسکی شوی وي. خو لیلا به کله کله د خلکو له سترګو پټه د خپل موبایل پردې ته کتل. هلته به یوه شمېره وه چې نوم نه و پرې لیکل شوی. یوه شپه پیغام راغی لیلا آیا رښتیا به له عادل سره واده کوې؟ لیلا اوږده ساه واخیسته. بیا یې ځواب ورکړ هو. څو ثانیې وروسته بل پیغام راغی نو زما لپاره دې څه پاتې شول؟ لیلا موبایل خپلې سینې ته نږدې کړ. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغې ولیکل زما زړه. بیا پیغام پاک کړ. خو څو شېبې وروسته بیا ولیکل زما زړه لا هم ستا دی. او پیغام یې ورولېږه. د پیغام له بلې خوا حمید و. حمید هغه هلک و چې لیلا د عادل له بیا موندلو څو میاشتې مخکې ورسره اشنا شوې وه. هغه د لیلا د ناروغۍ پر مهال د هغې تر څنګ ولاړ و. کله چې لیلا یوازې وه حمید به یې خبرې اورېدلې. کله چې به یې زړه مات و حمید به تسلي ورکوله. ورو ورو لیلا له هغه سره هم مینه پیدا کړې وه. خو د عادل له بیرته راتلو وروسته دا اړیکه نه وه پرې کړې. هغې غوښتل دواړه له لاسه ورنه کړي او همدا د هغې تر ټولو لویه تېروتنه وه. یو ورځ عادل د لیلا لپاره د واده یوه حلقه واخیسته. هغه په ډېر شوق د لیلا کور ته راغی. لیلا سترګې پټې کړې. لیلا مسکی شوه. عادل ورته ویل ولې؟ لیلا ورته ویل بس. عادل د هغې په ګوته کې حلقه ور واچوله. اوس یې خلاصې کړه. لیلا چې حلقه یې ولیده څو شېبې ورته وکتل.
عادل په خوشحالي وویل دا زموږ د نوي ژوند نښه ده. لیلا د حلقې پر سر لاس کیښود. ډېره ښکلې ده. عادل ورته وویل خو ته ترې ښکلې یې. لیلا مسکی شوه خو د هغې په زړه کې درد پیدا شو، ځکه هغه پوهېده چې د همدې ګوتې پر حلقه به د هغې د دوو مینو ترمنځ راز یو وخت ضرور ماتیږي. هماغه شپه حمید ورسره ولیدل. لیلا ورته وویل موږ باید نور سره ونه ګورو. حمید په غوسه ورته وکتل. ولې؟ لیلا ورته وویل ځکه چې زه له عادل سره واده کوم. حمید په خندا کې خپل درد پټ کړ. نو هغه ورځ چې ماته دې ویل چې زړه دې زما دی دروغ و؟ لیلا سر ټیټ کړ. نه. هغه ورته وویل نو اوس؟ لیلا ورته وویل اوس هم ستا لپاره احساس لرم. حمید سترګې پټې کړې. لیلا ته پوهېږې چې ته له ما سره څه کوې؟ لیلا په ژړا وویل زه خپله هم نه پوهېږم. حمید ورته وویل نو عادل ته رښتیا ووایه. لیلا سمدستي ورته وویل نه. حمید ورته وویل ولې؟ لیلا ورته وویل ځکه چې ما هغه یو ځل مات کړی، نور یې نشم ماتولی. حمید په غوسه وویل خو ته اوس د هغه باور هم ماتوي. لیلا غلې شوه. د حمید خبره د هغې زړه ته وغورځېده، خو هغې بیا هم وویل زه به دا اړیکه ختمه کړم. حمید ورته وکتل آیا رښتیا یې ختمولی شي؟ لیلا ځواب بر نه کړ. بله ورځ عادل د لیلا کور ته راغی. په خوشحالۍ یې وویل لیلا سبا به د واده وروستۍ تیاری شروع کړو. لیلا مسکی شوه. ویې ویل سمه ده. عادل د هغې لاس ونیوه. ورته ویې ویل ته خوشحاله یې؟ لیلا د هغه سترګو ته وکتل. ویې ویل هو. عادل ورته ویل ته قسم وکړه. لیلا د څو شېبو لپاره غلې وه. بیا یې ورو وویل قسم ده. عادل په خوشحالۍ مسکی شو. خو هماغه شېبه د لیلا موبایل ته زنګ راغی. پر موبایل د حمید نوم ښکاره شو. عادل چې ولیده د هغه مسکا ورو ورو له مخه ورکه شوه. هغه لیلا ته وکتل. حمید؟ لیلا ورخطا شوه. هو. عادل په ارامه غږ وپوښتل هغه څوک دی؟ لیلا څو شېبې غلې پاتې شوه. عادل بیا وپوښتل لیلا ما له تا څخه یوازې یوه خبره غوښتې وه. د هغه غږ مات شو چې دا ځل به له ما سره دروغ نه وایي. لیلا سترګې ښکته کړې. موبایل یې لا هم په لاس کې و او له همغه شېبې د دوی د واده تر ټولو لویه ستونزه پیل شوه. عادل د لیلا موبایل ته وکتل. پر پرده لا هم د حمید نوم ځلېده. د هغه زړه ناڅاپه دروند شو. لیلا راته ووایه حمید څوک دی؟ لیلا څو شېبې غلې وه. بیا یې وویل یوازې یو ملګری. عادل په ډېر درد مسکی شو. ما دا جمله مخکې هم اورېدلې ده. لیلا سر ښکته کړ او ویې ویل عادله هغې خبره پرېږده. ما در باندې بیا باور وکړ. د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. ما فکر کوه چې موږ به دا ځل له سره ژوند پیل کړو. لیلا په ژړا وویل زه نه غواړم تا بیا وځوروم. عادل ورو وویل نو رښتیا راته ووایه. لیلا غلې پاتې شوه. همدا چوپتیا د عادل لپاره د هر ځواب نه هم دردونکې وه. هغه ګوتمۍ چې څو ورځې مخکې د لیلا په ګوته کړې وه ورته ویې کتل. آیا ته لا هم له هغه سره مینه لرې؟ لیلا سترګې پټې کړې. اوښکې پر مخ را روانې شوې، خو ځواب یې ور نه کړ. عادل یوازې سر وخوځاوه. بس زه پوه شوم. هغه له کوره ووته. لیلا غوښتل ورپسې ورشي، خو قدمونه یې نه خوځېدل. څو ورځې وروسته د لیلا د واده خبر خپور شو، خو زوم عادل نه. لیلا له حمید سره واده وکړ. عادل چې دا خبر واورېد ډېر وخت چوپ پاتې شو. هغه نه چیغه کړه نه یې څوک ملامت کړل. یوازې د لیلا هغه زوړ عکس یې راواخیسته چې 3 کاله یې ساتلی و. عکس ته یې وکتل. ویې ویل ما غوښتل دا ځل ستا لاس تر پایه ونیسم. اوښکې پر عکس راوڅڅېدې، خو تا بیا زما لاس پرېښوده. د واده ورځ راورسېده. په هغه کور کې چې عادل د لیلا د واده خوبونه پکې لیدلي وو، نن د بل چا د واده سندرې اورېدل کېدې. لیلا د ناوې په جامو کې ناسته وه، خو په زړه کې سکون نه و. د هغې مخې ته د عادل هغه کوچنی لیک پروت و چې یو وخت یې ورته ورکړی و. زه غواړم دا ځل زموږ کیسه پای ته ونه رسېږي. لیلا لیک په لاس کې ونیوه. سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغې په زړه کې وویل عادله ما ستا زړه بیا مات کړ. خو هغې بیا هم د حمید لاس ونیوه. د واده مراسم پای ته ورسېدل. د لیلا د ژوند نوې پاڼه پرانیستل شوه او د عادل د ژوند وروستۍ پاڼه هماغه ورځ ورو ورو تړل کېده. څو ورځې وروسته عادل د ښار له شور څخه لرې د یوه زاړه پل تر څنګ ناست. هماغه ځای و چې یو وخت یې له لیلا سره د خپل راتلونکي خوبونه لیدلي وو. هغه د جیب څخه د واده هغه ګوتمۍ راواخیسته، هغه ګوتمۍ چې د لیلا لپاره یې اخیستې وه. ډېر وخت یې ورته وکتل، بیا یې په اوبو کې وغورځوله او ځان سره وویل ماتې وعدې. ورو یې وویل
شاید زموږ لپاره همدا پای لیکل شوی و. د هغه سترګې ورو ورو پټې شوې. هغه خپل سر پر زړو ډبرو کېښود. موبایل یې په لاس کې و. پر پرده د لیلا زوړ عکس و. وروستۍ جمله یې وویله: لیلا، زه دې نه ملامتوم. ما یوازې غوښتل چې یو ځل مې انتخاب کړی وی. بیا موبایل له لاسه وغورځېده او د عادل زړه چې 3 کاله د یوې مینې لپاره جګړه کړې وه بالاخره د درد له ستړیا څخه غلی شو. څو میاشتې وروسته لیلا د خپل نوي ژوند په منځ کې وه، خو یوه ورځ یې د عادل د مرګ خبر واورېده. هغه شېبه یې ټول بدن ولړزېده. نه، هغې موبایل له لاسه وغورځاوه. نه عادله، نه. هغې د هغې زوړ لیک راواخیسته او په ژړا شوه. تا خو ویل چې زما لاس به نه خوشي کوي. اوښکې یې روانې وې. ولې دې دا ځل رښتیا خوښی کړ؟ هغې د عادل عکس خپلې سینې پر ټینګ ونیوه. خو دا ځل عادل نه و چې د هغې اوښکې پاکې کړي. هغه نه و چې ورته ووایي مه ژاړه. هغه نه و چې د باران لاندې چترۍ ورته ونیسي. هغه نه و چې د هغې د لاس یخوالی احساس کړي. یوازې د هغه یاد پاتې و. کلونه وروسته هم لیلا کله کله د شپې له خوبه راپاڅېده. د عادل غږ به یې په ذهن کې اورېده: زه بیا در سره مینه کوم. هغې به سترګې پټې کړې او په ژړا به یې ویل: او ما بیا هم ستا زړه مات کړ. خو ځواب به نه و، یوازې چوپتیا. هغه چوپتیا چې د عادل له تلو وروسته د لیلا په ټول ژوند کې ځای نیولی و. او په پای کې د عادل د قبر پر تیږه یوازې یوه جمله لیکل شوې وه. هغه یو ځل نه 2 ځله مات شو. لومړی د لیلا له لاسه او دوهم ځل د خپلې ماتې شوې وعدې له امله. لیلا به کله کله د قبر ترڅنګ درېده. لاس به یې پر تیږه کېښود او په ژړا به یې ویل: عادله، که ژوند یو ځل بیا راکړل شي، زه به ستا لاس هېڅکله پرې نږدم. خو قبر به چوپ و. باد به د ونو پاڼې خوځولې او د دوی د مینې کیسه هم دلته پای ته رسېدله. ماتې وعدې ځکه ځینې مینې پای نه لري، خو ځینې خلک یې د ساتلو توان له لاسه ورکوي. د ماتې وعدې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې وروستۍ برخه. امید لرم چې کیسه به مو له پیل څخه تر پایه پورې راسره اورېدلې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. قدرمنو او خوږو اوریدونکو، که کیسه مو له پیل څخه تر پایه پورې اورېدلې وي نو نظر مو حتما په کمنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې کیسې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.